د سرتیري وروستی لیک. د سترې جګړې پر مهال یو زړور سرتیری و چې د جګړې له سختو حالاتو ستړی شوی و. یوه ورځ یې خپل قوماندان ته یو لیک ولیکه. قوماندان صاحب، ما خپله وسله ښخه کړه. زه نور جګړه نه کوم. دا پریکړه مې د مرګ له ویرې نه ده کړې او نه د خپلې ښځې زوی یا لور د مینې لپاره. که رښتیا وپوښتئ چې ولې، دا پریکړه مې وروسته له هغه وکړه چې ما یو دښمن سرتیری په خپلو لاسونو ووژه. وروسته مې د هغه جیبونه ولټول او یو عجیب د وینې داغ لرونکی کاغذ مې وموند. په هغه کاغذ باندې داسې لیکل شوي وو: ګرانه پلار جانه، له هغه ورځې چې ته جګړې ته تللی، زه هر سهار تر ماښامه د کور مخې ته کښېنم. ستا د راتګ انتظار کوم. په خدای قسم، دا ځل چې راشي زه به دې غېږ کې ونیسم او هېڅکله به دې بیرته جګړې ته پرېږدم. سرتیري دا لیک څو ځل ولوست. سترګې له اوښکو ډکې شوې او زړی دروند شو. اوس ما د هغه ماشوم پر وړاندې نه بخښونکې ګناه کړې ده. ما هغه په یو نه ختمېدونکي انتظار کې پرېښوده. څومره به هغه ماشومه د پلار د راتګ انتظار کوي. هره ورځ به له سهاره تر ماښامه د کور مخې ته ناسته وي. لعنت دې وي په جګړه چې بېګناه ماشومان د پلار له مینې بې برخې کوي.